السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوبۍ کې جوازاتو دفترونه او ورسره نوره ادارې کله خلاصیږي؟ دې باندې د ځنونو خبرولو لپاره دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د ځنونو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه، شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم تر مشرۍ لاندې یوه پرېکړه تصویب شوه چې پکې 50% دولتي ادارې به د می 11 څخه واخله تر جون 14 نیټې پورې کار کوي او دغه واړه ادارې به 100% کار د جون 14 تاریخ څخه شروع کوي. دا پرېکړه نن چهارشنبې په ورځ تصویب شوه چې واړه دولتي دفترونو کې به کارمندان 50% کار د می 11 څخه واخله تر جون 14 نیټې پورې شروع کوي او 100% کار به د جون 14 تاریخ څخه شروع کیږي. نو هغه مسافر ورونه چې دوی ورخطا دي چې د دوبۍ دولتي ادارې به کله کار شروع کوي نو د دوی لپاره دا یو ډیر ښه زیری دی تر څو دوی خپل کارونه پر مخ بوځي. نو یو ځل بیا درته وایم چې دوبۍ حکومت به 50% کار د می 11 تاریخ څخه واخله کوم چې راتلونکي د دوهم ورځ ده تر جون 14 نیټې پورې شروع کوي او 100% کار به د جون 14 نیټې څخه شروع کوي. په اخر کې د دوبۍ لاکډاون یا بندیز په اړه درته وایم ښه معلومات کوم چې ما تیره ویډیو کې خپاره کړي وو د دوبۍ لاکډاون په اړه. نو ډیر زیات میسیجونه ماته په واتس اپ باندې راغلل. دوی هم دا پوښتنه کوله چې آیا دغه لاکډاون صرف د دوبۍ لپاره دی که د نورو اماراتو لپاره هم دی؟ که څه هم ما په ویډیو کې هم تشریح کړي دي نو دلته یو ځل بیا درته وایم چې دا کم لاکډاون چې د شپې 11 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې اوس اعلان شوی دی هغه صرف د دوبۍ لپاره دی. د نور اماراتو لپاره تر اوسه پورې کوم اپډیټ نه دی راغلی. که کوم اپډیټ راغلو نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل تعقیبوئ، ان شاء الله د دې له لارې به تاسو ته خپروم. که چیرې د چینل ته نه وئ نو دا چینل د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو د قسم معلوماتو نه تاسو په وخت خبر شئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. نو که تاسو سره کومه پوښتنه وي هغه ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.